ته څه لپاره راغلی مورې؟ زه راغلم وروره مریض یم سهار شفاخانې ته ځم جواب راکوي کور کې قرنطین څه مرمه پوه سولې دغه حکیم پیدا سوی خدای مهربانه ده دغه مخلوق ته الله شفا ورکړي دولت ډالرو ته نه ګوري د مسلمانانو په وینو د ځان نه مړوي پرېږدي د حکیم خپل علاج وکړي خدای مهربانه ده څه خدای پاک موږ ته صحت ټولو مسلمانانو ته ورکړي حکومت څه حکومت ده یو خاین حکومت ده یو ظالم حکومت ده یو فاسد حکومت ده د غریب لاله خبر نه ده جیبونه یې ډکېږي د سرمایهدارو جبتزي خوارو غریب په سړک پراته دي له خدای دې وډارسي له دغه مخلوقه دې وډارسي اوس ولې خپله په بستر پروت یم پورته اسمان ده کته مځکه دا د هر مړي په سر باندې $10,000 اخلي خوارو غریب سے څو خبر نه په خاوره منډي هغه په جیبو کې اچي اوس ظالمه د خدای جواب به څه ورکړي په ورځ د قیامت به څه ورکړي وزیر سیادت احمد تانه به خدای پښتنه وکړي اشرف غني تانه به خدای پښتنه وکړي له ټولو مشرانو به خدای پښتنه وکړي مریضان یې دغه مخلوق ټول راجم سوی ده د خدای په امید د دغه حکیم په امید راجم سوی ده الله پاک ته بشوه له 15,000 مخلوق ډېر ده زغلوي هغه کوي څه کوي دا په دې خاطر د حکیم بندوي چې ته ودرېږه د دنیا ډالر زار ده څه لړمانو ماران دي چې د تا په نس کې تاسو مورې په خبر یاست چې دا حکیم صاحب د یوه نفره څخه یوه روپۍ نه دی اخیستی نه یې اخلی مجاني یې راکوي او تاسو دا تاییدوئ موږ یې تاییدوو چې مجاني د رب د رضا دپاره یې کوي الله به همدغه موږ ته شفا وګرځوي موږ ډېر بېوسله مظلوم ملت یو الله دې دا کرونا له دې افغانستانه له دې ټول افغانستانه ورک کړي خدای پاک دې د حکیم هغه وپوښته وبکي چې دومره زحمت تکلیف ګالي مننه او اوس ستاسې خواست دولت څخه څه دی؟ موږ خواست دولت څه دا دی چې په ټول نړۍ کې دوا خو نه ده پیدا سوې اما زموږ حکیم صاحب کولی څو چې یو شفایاب دوا پیدا کړي نو موږ ته اجازه راکړي چې موږ د دې دوا څخه استفاده وکړو او شفایاب سو نو دوا نه خپله دولت دوا پیدا کوي نو موږ ته اجازه راکړي چې د حکیم د صاحب دوا څخه استفاده وکړو خو نو موږ ګناه چې ده نو دولت خو هېڅ کار نشي کولی نو بغیر د دې چې د نړۍ څخه پیسې ټولې کړي خپل بودیجې کې اضافه کړي او موږ ته هېڅ شی نه راکړي نو یو ټسټ نشي کولی دی نو دوا د کوم ځای څخه پیدا کوي